دوستای عزیز، از یک دواخانه که بود بیرون شدیم، حالا آمدیم به یکی از دیگر از دواخانه های شهر کابل. ببینیم بعضی از خب شما قبلا آمده بودین؟ چی را دیدین؟ چی بود چی نبود؟ ادویه غیر مجاز که مثلا سندنافیل هست و دواهای جنسی است که اسپری هست، روغن است و ملحمایی که هستن که تمامش مضر انسانی می باشد که اداره از اداره دوا ملی غذا مکملا بند است. تمامش همو دوای جنسی که گفتن به مخاطرت. شما مسئول هستین برادر؟ بسیار خوب، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت. نام مبارک؟ محمد اعظم سخا. دکتر هستین؟ دکتر محمد اعظم سخا. لقبتان باید بگوییم دکتر صاحب. اولی را بگوین، همین مردم وقتی که میاین به خاطر خرید این نوع دواها چی میگن بر شما؟ چرا میخرن این دوا را؟ خب مردم یارو به شوق نمیگیرن، هر کدامش نظر به ضرورتشون، نظر به اینکه به یک دوا ضرورت دارن میان میگیرن و این دوا هم دوایی است که روزمره ضرورت میشه. به خاطر ما نظر به ضرورت مردم آوردیم میره. خب این دواها ضرورت مردم میشن. چقدر عوارض جانبی داره، چقدر نقص داره این دوا استفاده کردنش؟ خب هر دوا معمولا عوارض جانبی داره تا نیست که اینا مشخص چقدر؟ خب یا تقریبا معتدی دارن کال فعلا. فایدهش بهتر است یا نقصش؟ خب فایده هم گفتم میتونیم زیادتر است و نقصش هم قدر نقصش نه به اندازه نیست که مردم از این نقص دیده باشه و دیگه نامده باشه. نه او بحثش علایده است که مردم نقص دیده باشه یا فایده دیده باشه آمده باشه یا که نقص دیده باشه نامده باشه. در ذات خود همین دوا چقدر نقص داره استفاده کردنش؟ ما گفتم براتون نقص داره، هر دوا از خود نقص داره، اما فایدهش بیشتر است از نقصش که تو نیست که بگویم که حتما نقصش بسیار است. اگر نقصش بسیار خیر بند کردن به نظر. خب این سوال از وزارت صحت بکنین، از ریاست غذا و دارو بکنین که چرا یعنی بند کردن. این خو یعنی ما ایره ناوردیم، ایره عمده فروشای کلان میارن و ایره مردم تقاضا میکنن که میارن. حالا خب عمده فروشی رفتیم، امروز عمده فروش گپ میزنیم، اما هدف ما شما بودین یعنی غیر قانونی خلاف گفتن که باید فروخته نشد، درست؟ اما یعنی درست نگفتن یا ساعت آمد که میگن که از اونها باید پرسان بکنید؟ نه، ما هدف می است که شما باید از عمده فروشای زی پرسان بکنید که یارو غیر قانونی به مسابقه یک دکتر دیگر خب باید صحبت بکنه. صحت خبر داره نداره از اینکه بیان بیارن و ما نظر به تقاضای مردم میاریم میره. وگرنه نقص داره؟ وگرنه نقص هر دوا داره، پاراستامول از خود نقص داره. اما د پولی فایده بفرمایئ. د دې لپاره چې دوی په دې نقصاناتو باندې ټوله پیږي او ټوله خبر دي دا باندې موږ پیږو چې په لومړي سر کې باید په سرحداتو باندې موږ کوشش کوو چې هلته یې بند کړو، په ګمرک کې بند کړو، په شرکت کې بند کړو، په عمدهفروشي کې بند کړو، اخر راځو دواخانې ته. اوس داسې موږ بیا دا پوښتنه کوو چې تا د کومه ځایه څخه واخیسته، د کومې عمدهفروشۍ څخه دې واخیستله، دا یوه موضوع. په کوم ځای کې دې واخیستله، په کوم ځای کې از کجا گرفته؟ این دوا را خو کل عمده فروشا دارن. عمده فروشای تا له چا څخه واخیسته؟ شما از کی گرفته؟ از این دکانا هستند، دواخانه هستند اینجا، د هتل پروان. دوشان بتی بریمان مشکل نیست، خیر دوا را گرفتین یاره؟ عمده فروشی ها در ویجه است، خب ما کجاست؟ نمیته. بله نام چیه؟ مارکت کلش داره. از تو کلش چیکو؟ خودش شما او تو نام مشخص گرفتن نمیتونیم، یعنی کلشان اگر بگردین شما کلشان هم قسم چیز داره. میگن که غیر قانونی فروشش بند است، اما شما خوب در دکانتان پیدا شده، درست؟ حالا شما بحثتان بیشتر روی عمده فروشی ها بود، اما عمده فروشی ها در کجاست که برن؟ همین عمده فروشی ها در خود هتل پروان هستند. کدام قسمت مثلا؟ خب نامش چی است؟ مشکل دی است که او عمده فروشی ها به هیچ کس بل نمیتن. در تمام دواخانه هتل پروان شما برین، تقریبا 800 1000 دواخانه‌ای که در هتل پروان است، شما برین هیچ کدامش از این دوا غیر قانونی است دیگه، فروخته خرید فروش میشه. بله از این دوا بل ندارن. شما غیر قانونی خرید فروش میکردین اینا؟ چیشه؟ اینا غیر قانونی همین دوا را غیر قانونی میفروختین؟ قانونی است مثلا غیر قانونی است. کدامش غیر قانونی است خود شما نشان بدید. نشان میدم. از کدامش بل؟ بله داریم. بیشترین فروش را کدامش داره؟ اینجا زیادتر دکترها در چیز نشته میکنن، در نسخه نشته. به نسخه میتین. حالا شما گفتین غیر قانونی. ورجانه تاسو پیری دغه ډاکټر څخه خپل پیری تاسو د پروشي نوم نه یادي. زه ته چې یو ځای یو شی رانیسو اتمن موږ ته مشخص ډول کیږي، خو د دې یو دغه ترمنځ ګراکي د تماد همدغه ډاکټران موږ سره هیڅ کومک نه کوي.
هیڅ زه درته وایم چې دا نوم ماته وښیم د فروشي ماته وښی او په ټوله هوټل پروان کې 4 غټ شرکتونه 5 غټ شرکتونه غټ تجاران چې دا شی راوړي چې دا پیدا سي یو رزربه ورته ورسیږي استخبارات ته معرفي سي جزا قانون ته معرفي سي بیا دا کار نه کوي. بله موضوع ته دا څه شی دلته ګوره دا تاسو ټوله PWP د شپږ میاشتو کوم ورته ورکول کیږي. در خود پلاستیک بود اما اندیوالی که گرفتن در خود پلاستیک بود. این از جبل سراج گرفتین از کارتش هم اگه میگین کارتش هم باز براتون نشان میتیم. از جبل سراج گرفتن اینجا به خیشا میتیم به دوستا و این به فروش نیست و این نه این خب بل نداره این خب کارت داره. نه کارت کلینیک راکش تا تر کول سی ویجی کلینیک در جبل سراج است. در جبل سراج دیجا نیست. این دمی پلاستیک بود و این دیروز آوردن و هر کسی که ثابت بکنه که ما ایرا فروختیم باز وقت ما جوابگو هستیم. اما این به خانه بوده و همینطور چیزای دیگه هم که هست که ما به خانه میبریم. یکی این به خانه گرفته شده اما خیلی زیاد نیست به خانه یا نیاز خیلی زیاد. خب اینا دو سه طفل که میباشه کسی که ایرا به خانه میگیره باید به خانه ببرش. نه در دواخانه باید باشه. ما در دواخانه میمونیم اینجا. دواخانه چرا میمونه؟ چرا میره که مثلا به خانه گرفتی چرا به خانه میبری؟ دواخانه بیشترین چیزایی است که ما میبریم خانه میبریم. این در جای نبوده باشه که نبوده که به خاطر فروش بوده باشه. این در گوشه بوده در پلاستیک بوده و فقط به خاطر از اینکه شو خانه بریم باز میبریمش. مشکل نه. ډاکټر صاحب دا زموږ راتګ ستاسو ته د دې دپاره نه چې موږ تاسو تهدید کو یا موږ تاسو ته لار وښیو قناعت په سره کوو صحیح ده قناعت به کوو ووایه چې دا غیر قانوني شیان یې په آینده کې نه کوم دا که ته داسې وکړې زور وکړې زه ستا دواخانه اوس بندومه ورسره عریضه ولیکه کمیټې ته به دې وړاندې کړم په هغې کې د ودشات رئیس هم شته د تفتیش رئیس هم تعلیمان هم شته ټول موجود دي ډاکټران هم موجود دي فارمیسیان هم موجود دي ټول به دا خبره در سره وکړي زه خپله یو ډاکټر او فارمیسیست دواړه یم ما دواړه پنځه ویلي دي خو زه تا ته وایم چې که ته کمیټې ته ځان وړاندې که خپله غلطي ومنه ستا څنګ ته دواخانه کې دا شیان پیدا شول هغه خپله غلطي ومنل ته نه منې اخوا او دا خواته کېږي ووایه ته ګوره زه تا ته وایم زه ستاسو دا یو شی غواړم حتما یې غواړم زه تا ته د کوم د فروشي اداره نیولي دي یو سوال جواب را مام در فروشی را بگوین که قانونی رفتار شوم رای از اونا شما اگر نامش را نگوین شریک جرمی میشه. مشکل دیگه است مشکل دیگه است که ما از این بل نداریم یا به ما بل نمیتن ما هر عمده فروشی که به شما بدیم ما پس میتونیم از اینجا دوام بگیریم دیگه دوام بگیریم ما میتونیم خیر علمی مشکل درک بکنین ممکن ما بعدا گفته بتونیم میره براتون دفعتا فعلا گفته نمیشه به خاطر باز ما دیگه دوا یک چیز ضرورت ما باشه بازو رو بر ما نمیدن پشت سر کامره ما از شما پشت سر کامره بر ما بگویه بعد از اون ما و شما میریم به مو مکان صحیح خب یک چیز خب حالا چی میکنیم چی میشه د دې سره تراس اجر صاحب اجر صاحب د دې سره ته څه کوې اوس دغه شیان پیدا سوي دي دا به ایستو دا به د دې د کور څه ایستو د بس دا موږ سره ومنله دغه دواوې غیر قانوني پیدا سوي دي جنسي دواګانې پیدا سوي دي نو اوس یو دغه نسخه دغه شی دی دغه بیل ما دې کتلی دی تر هغه تقریبا 12% راځي او به خاطر از اینکه شما ما زیر سوال نریم در فتن که شما سوال کردین که چه رقم است او لالای ما بود او را پرسان کردم گفتم میشه گفت به خاطر شما ما گپ گفتیم ما جمع 15% راحت میتونید از خودتون در فتنی مولوی صاحب داخل شد از او پرسان کرد از مشتری بود از او پرسان کرد که چند گرفتی و به وجه که بگوید 250 پیسه به ما 250 داد گفت 200 روپیه گرفته میره خیر بر ما می جمع 15% خیر او مشکل موږ وکړی دا ټول 14% پر کې د په نرخ کې دغه کوم خبره نشته خو موضوع دلته دا کچیر د نرخ خراب وي او دا جنسي دواګانې پیدا سوي موږ مورلا کوي د پیل لپاره موږ فکر فیصله داسې وسوله چې دنه به تعود اخلو او د دسه به تعود اخلو چې دغه دواګانې په انده کچیر پیدا سولې بیا د کمیټې ته معرفي کو کېدای سي میاشت یو نیمه دوی څو پورې چې د استخباراتو د ده سره قانوني کوم عمل کیږي هغه بیا به در هغه ساعت موږ دت انتظار یو. بسیار خوب جناب دکتر صاحب خود شما گفتین دکترام هستین چرا تقاضای این نوع دواها بسیار زیاد است؟ خب فعلا در این شرایط میشه این گونه هم بگویم که توصیه شما چی است که نیاز به چنین دواها نباشد؟ خب فعلا از غذایی را که استفاده میکنن مردم و مواد غذایی را که استفاده میکنن یک عاملشی بوده میتونه البته که چیزایی است که غیر طبیعی است میخورن و این در بدن انرژی تولید نمیکنه و باعث کم انرژی میشه که مردم باز به این دوا زیادتر تقاضا پیدا میکنه. بسیار خوب. حد نرمال خب موضوع طبابت است درست یعنی
تا چند دقیقه حد نرمال رابطه جنسی چند دقیقه باید باشه که هیچ نیاز به این دواها نباشه، یک فرد حس نکنه که من این دوا را نیاز دارم؟ خب او خب فرق میکنه، نظر به مقاومت وجود هر کس فرق میکنه، اما حد میانش 2 دقیقه است. اما ای که مردم چرا تقاضایشان بیشتر است از حد 2 دقیقه، ای را بعد از خود مردم پرسید. تشکر. خب تعهد میگیرن خپل تو به خاطر کت قلم خود تعهدنامه نوشته بکن. چی نوشته بکنه؟ دی نوشته کې چې پاینده کې زه جنسي دواګانې نه خرڅوم، نوم د دواخانې ټول شان یې لیکلي چې ما خپل نوم ولیکه فلانی. خب دوستای عزیز، تشکر از اینکه بیننده گزارش ما بودین. در منطقه هتل پروان تعدادی از دکان‌هایی که یا دوا در ملتون یا دواخانه ها خیلی زیاد هست در این موقعیت. ما شروع کردیم از اینجا کار را، اما با تعدادی از عمده فروشی های هم میریم، دیگر دواخانه ها هم میریم ببینیم که چقدر دواخانه هایی که مردم ازش دوا میگرفت چقدر قانونی رفتار دارن، چقدر قانونی خرید فروش دارن و کار میکنن. بیننده باشین. تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. ما در یکی از مارکت های دیگر آمدیم که اینجا هم بیشتر عمده فروشی است. کدام مارکت است؟ مارکت شفا است. در اینجا گفتن دکان های عمده فروشی زیاد است. حالا اینجا در مجموع کل مارکت عمده فروشی است. این ماشاءالله رئیس صاحب هم قبل آمدن. رئیس صاحب مانده نباشین. چی پیدا شد؟ چی کردین؟ چی گفتین؟ معلومات بتین بر ما میکنن. ذکر شوی شخص ډاکټر هم دی او د اطفال متخصص هم دی. په خپله وایي چې دغه نورکین پلاس چې دی په دې کې نورفلوکساسین ګډ دی، میټرونډازول ګډ دی، وایي دا بند دی. خو ما ته خلک راځي، همداسې ده ډاکټر صاحب، ما ته خلک راځي زه یې ورکوم. زه ورته وایم چې تم دا کار وکړې، متخصص یې د اطفالو، دا یو غټ جرم دی، او تم کوشش دا وکړې چې ورو دا ته ور نه کړې، بل یې ور نه کړې، بل یې ور نه کړې، د مشکل حل سو. ریلیف خپل هندوستان جوړي، خپل یې نه کوي. په ټول پاکستان کې به یو پاکټ راته پیدا نه کې، په دې خاطر په دې کې څو کلوپرینامین ګډ دي، ډوکلوپیناک ګډ دي، نیمسولایډ ګډ دي ټول. او د پیپټیک ulcer لومړنۍ مرجع هم دغه ده او WTO بند کړي دي. موږ په دې وس موږ هېڅ نسو ویلی په داسې دواګانو کې چې WTO بند کړي او موږ راولاړ سو په هغه کې بیا خبرې وکړو، سرچ وکړو چې داسې هغه یو نړیوال روغتیا پلان ته ټول ته مشورې هم دی ورکوي. دغسې تاسې ولیدل چې دنیا چی است که در اینجا قطار ماندن؟ دغه چې ټول قطار سوي دي داسې دي، د زموږ خلکو داسې د زموږ مفهوم ډېر غلط اخیستی دی چې 100 میلي ګرامه سنډیناپیل آزاد دي. هغه په هغه صورت کې آزاد دي چې یوه قطۍ به په یو دواخانه کې پرته وي، که چیرې ډاکټر صاحب هغه خپل اگر بگوین امی نامش که گرفتین امی چی است؟ سنډیناپیل خونه 125 میلي ګرامه د جنسي دوا ده، د جنسي د قوت لپاره ورکول کېږي. دا چې اقلا 90 ورځې یا 15 ورځې څوک کار کې دا محتاجه کېږي. صحیح سو. او دا چې دی دا داسې نه کارېږي چې ډاکټر نشته کړله یو مشخص په 100 مریضان کې الا 2% ته باید ورکړي او بې نسخې دی نشي کرولی چې هر ځای موږ پیدا کړو موږ غږ نه ورته کوو، خو نه ورته کوو. دې ته دغسې دوا ده، دغه جنسي دواګانې دي تاسې وینئ، او دا هم همداسې دي. صحیح سو. 2 ټابلیټ ځي، دا هم همداسې دواګانې دي. خو دا وګوره رنچلین چې دا په WTO کې ټول دا منع کړي دي او دوی خبر دي ډاکټر صاحب. به خاطر چی است؟ دا د معدې لپاره دي. و یک ترکیب گرد هستند که سرطان پیدا میکنه. غده های سرطان در وجود انسان این را تنبیه میکنه بالاخره. کله چې پیپټیک ulcer رامنځته سي هغه غده دوی په تنبیه کوي سي د سرطان ضد دواګانې سرطان رامنځته کوي او بند دي په ټول افغانستان کې د ټول ډاکټران خبر دي. حالا اینی دوایی که قطار ماندگی شده نه اینجا عمده فروشی هم است، یعنی این دواها کاملا غیر قانونی است فروشش؟ نه. چه قسمت؟ خب درست است، ما پیش شما حتما میایم صحبت میکنم. شما اصول میاین یا ما شما میجا میباشین که معلوم شود که شما
داسې راسه ډاکټر صاحب وبخښئ ډاکټر صاحب دلته داسې دی که یو څوک جرم کوي ادرس یې معلوم وي دی بیا وایي دا پلنکی شخص ماته راکړی دي دا په بیل کې دي دا څنګه دی دا ټوله خبر دي ټوله شول سوي دي دوی حتما ډاکټر حتما دغه سرچ کوي ډاکټر صاحب په څه خطر ته وایي جناب دکتر صاحب اول خود سلام بر شما وقتتان بخیر باشه زنده باشین تشکر که میایین از بازار مواظبت میکنین رئیس صاحب هم الله اجر نصیب کنه بسیار خوش هستیم شما لطف بکنید خودتان معرفی بکنید در ابتدا شاه محمود یوسفزی هستم مسئول دم عمده فروشی برادران یوسفزی این دواها بله این دواهایی که رئیس محترم گپ بسیار منطقی و بجا زده با خاطر ایمپوتنس است وقتی که یک مریض تکلیف می داشته باشه با دکتر میره برش نوشته میکنه اینی عمده فروش ها در مجموع در هتل پروان که هسته یا که هستن عمده فروشی به این معنا که از شرکت میخره شرکت والا در اینجا میاره بلایش موجود است و یا به فروش میرسانه شرکت هایش در هتل پروان معلوم دار است این حال این جوابگوی از این که مثلا غیر قانونی میاره یا مثلا قاچاق میاره یا دوایی که در خارج استفاده نمیشه در اینجا استفاده میشه کدام کمباینشنا او را باید همین شرکت جوابگو باشه یک چیز دیگر چون اینال شما میفروشین درست در این قسمت شما باید جواب بدین یا نه در این قسمت ما جواب چی رقم میدیم که شرکت والا میگه که ما یه ثبت راجستر کردیم اسناد داریم هر چیز به دسترس ما قرار داره شما میگه میتونین دون بلایش هست موجود است یعنی قانونی میفروشین شما اینا رو قانونی اگه قانونی نفروشیم خیر ما اینجا کی مونده میتونه دکتر صاحب چرا دا داسې ده ما تاسو ته وویل در مخه ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې دا چې شرکت موجود دی هغه ورته 100 میلي ګرام اجازه ورکول سوې ده خو هغه داسې ده چې په نقصه باندې به وي مطابق د نقصې به مریض ته ورکول کېږي او متخصص پې کاروي او دی چې اوس وایي چې دا شرکتونه دلې موجود دي دا دوا د دسه موږ نه وړو دا دوا که چیرې موږ ویسو د دسه په حساب وړو ځکه زیاته دوا ده او تاسو ویل چې پروچانو ویله ول عمده فروش یې ماته راکوي دته چې راسو دی وایي شرکت یې ماته راکوي شرکت والا ته چې ورسو هغه راوایي وایي زه قانوني راوړم د خارج څخه په هیڅ صورت سره چا اجازه نه درکول سوې هیڅ وخت نه درکول سوې تاسو په دې نیټ کې لیدلي په دلته استادان موجود دي د دې پوهنتون یو جلسه ده یو کمیټه ده ټاکل سوې ده پر دې موږ بار بار کوشش کړی چې مرجع موږ پیدا کړو اوس چې موږ دلته رالو دته بیا نه سو پیدا دا مرجع به دی به موږ ته شرکت راشي ځای به راشي موږ په دې خاطر دا دوا د ترکو کنې دا موږ د ده په مخ کې د ایتان په مخ کې د ټول په مخ کې دا ډروو چې ډر یې نه کړو یا به دی موږ ته دا مرجع راشي او دا چې ډروو هغه سړي ته شخصیت چې راوړي د هغه ځای دا دوا موږ وړو موږ کرنټین کوو نه د ترکو نه بل ته که هر چاته یې ورکو هغه دوا بېرته په دې بازار کې په دغه ولس باندې خرڅېږي خو موږ د ده څه دا یو خواهش لرو کم شرکت دی ادرس ټوله به موږ ته دی راته ښیي کم شرکت څخه راوړي دا خو یو شرکت د لارک ده لیفورد ده ثبت راجستر ده یونیمکس ده او سپلا ده او نور شرکتونه هم چې ده دلته غټ شرکتونه دي موجود ده او اسنادونه ورسره شته دي بیا هغوی سره او اسنادونه ورسره سره ډاکټر صاحب که دوی خپل رسمي ثبت یې دغه سلدنافیل هم چې ده رئیس بهتره معلومه ده دم ثبت راجستر ده ولی چې په جهان چې ده تولیدیږي یو ضرورت ده کله چې یو مریض تکلیف پیدا کړي ډاکټران ورته لیکي خو په افغانستان کې چې خود سرانه چې استعمالیږي دا غلط ده که زه هم خود سرانه ورکوم غلط دي که دواخانه والا خود سرانه ورکوي هم غلط دي منتها مطابق نسخه او تشخیص باید ده استعمال شي یعنی همه دوایی که به سر میز گذاشته شده همگیش مطابق نسخه و ضرورت اولیه یک جامعه است مثلا یک مریض تکلیف ایمپوتنس داره تکلیف داره بر از او ضرورت سگمی نباشه مشکل برش ایجاد میشه منتها کسی که غیر قانونی سودا میکنه گمی ثبت راجستر نباشه شرکت مسئول است باید جواز ثبت راجستر برش باشه در مالیش تحویل کرده باشه قانونی آورده باشه هیچ مشکل نداره و کسی که میفروشه دواخانه پرچون مطابق نسخه متخصص هم مسلک ایره اجرا کنه بسیار خوب خب شرکتی که قانونی و دوا باز وارد کرده آورده به افغانستان گاهی رفتین به او شرکت ها جناب رئیس صاحب زه ورغلی یم 125 میلي ګرامه شخصا دغه ټابلیټ دغه د شاهین په نامه باندې راځي دا موږ ټول چې بند دي وایي نه راوړم زه او نیرت او خپله وایي چې موږ دا نه در 100 میلي ګرام اضافه نه راوړو او د فروش تر چې موږ پیدا کړو دی ښه خبره کوي وایي زه پرچون فروش ورکوم پرچون فروش په د نقصې مطابق خرڅوي خو 100 میلي ګرامه اوس نو موږ مجبور یو دغه 100 میلي ګرامه د دې نه بند کړو
ځکه دغه یو بانه دې ته جوړ شوی دی، یو دغه جوړ شوی دی دې ته، او دا مخصوص ډاکټران دي چې دا په دې کې زده کړه کړې وي او تخصص یې کړی وي، صحیح سو متخصص وي، هماغه دواخانې ولا سره موږ منو. دا زما یو نظر دی، دا به کمیټه ټاکي چې متخصص نه هغه ډاکټر باید دا دوا کار نه کړي. زه خپله یو داخله ډاکټر یم، زه په دې نه پوهېږم، هېڅ وخت هېڅ ډاکټر نه پوهېږي چې دا کار کوي، ځکه تر ګټې تاوان ډېر دی. دغه ډاکټر صاحب ته معلومیږي. بالکل ما تشکری میکنم از رئیس محترم. اخلاق بسیار زیبا و مطابق شریعت اسلامی. الحمدلله ما خوش هستیم که تمام وقت بیاین بررسی کنند کدام چیزی که به ضرر مردم باشه باید فروخته نشود. چرا وقتی که اینمی به ضرر یک مسلمان باشه والله قسم برات میخونم که برای پیسهش هم مفادش برای یک نفر حرام میشه. خب در صورتی که اونمو شرکت ها میارن قانونی میارن باید قانونی فروخته شود. حال انشالله یک خوب کار شروع کردن، با توکل خدا تغییرات میایه، مشکلات حل میشه و اگه کمی و کاسی در دواخانه است هر کس خود آهسته آهسته اصلاح میکنه جور. خیلی ببینید. خب حالا چی میکنیم ما؟ دغه دواوې ټولې د ده سره د ټولو ایتانو په حضور ټاپه کوو، ځینې وړو د افغانستان د غذا او دوا ملي ادارې ریاست ته دی به بیا هغه بیلان راوړي او کوم کسان چې راوړي کوم شرکت دی هغه شرکت ته کمیټه به بیا فیصله کوي چې په هغې کې علما موجود دي، ډاکټران هم موجود دي. حالی دوا رو میگیرین؟ بله. نظر شما چی است؟ رئیس محترم میگه که دوا رو لیست میکنه، یعنی لیستش میگیریم، راجستر میکنن پیش خود. باز انشالله که ما امو بلایی که موجود است بلایش براشون آماده میکنیم. اگر ما بل آماده کردن نتونیم بر شرکت نشان میتونیم، شرکت برش بل آماده میکنه و چون یک پروسه دولتی است مسئولش هم شرکتش است، جوابگو است. وقتی یک چیز را که وارد میکنه باید جوابگو برش باشه که این چیز ما آوردیم، اینی اسنادش، اینی بل مالیه، اینی بل راجستر، اینی تمام کیف و کانش که باشه رو برای باید آماده. پس این لیست میشه، فقط گرفته نمیشه، برده نمیشه از اینجا. میبرین؟ یا چیز میشه، مورلک میشه، مثلا مورلک امضا میکنن یا تاپا میکنن بعد از انتقال میتونن به اداره یا بازاریزه میکنن. مقصد دوا خو بسیار زیاد است. مقصد در قسمی که رئیس صاحب میگه منتها به نظر من که لیست شوه و جایش معلوم است و ما الحمدلله جای ما معلوم است. اون رقم که رئیس صاحب میگه خیر هغه به وګورو، هغه به دته وګورو دا دوا چې موږ ویسو هلته یې کښېږدو، ښه دی، دلته یې کښېږدو، د ده څه بیا موږ یو ضمانت اخلو چې دومره دوا دغه دوا ستا سره موجود ده، دا موږ وړو. دی به راځي د شنبې په ورځ بلته راځي، کمیټې ته به وړاندې کوي که دغه دوا ثبت و رجسټر و خو هېڅ مشکل نشته، او که نه و ثبت بیا به موږ در سره بیا خبرو کړو، د شرکت والا سره خبرو کړو. دته کم فقط یک نقطه دارم بسیار افهم میخوایم که این چون مسئولش همون شرکت است باید شرکت حاضر شود، جایش معلوم است و جوابگو در مقابل. یعنی شما جوابگو نیست؟ ما تا حد و توان خود ما در خدمت هستیم، به خاطر چی که دوا را ما وارد نکردیم، دوا را خود شرکت والا وارد کرده. شرکت والا جایش معلوم است، باید جواب دوای خود بده که راجستر باشه، قانونی باشه و مطابق موچی باشه. اگر ما غیر قانونی آورده باشیم ما جواب هستیم. درست است. حالا خیلی بیاین عملی بکنین، هر کار قانونی رفتارتان را برخورد که دارین بکنین. شما دوستای عزیز تشکر از اینکه همراه ما هستین. بیل را واخدم د پرشي بیل را واخد مشتاق ما را واخد جرجر یو کم منشي لري چې راوړه بیل راوړه خلاص بیل راوړه بیل بیا. خب امی رئیس صاحب، امی شرکت هایی را که گفتن کسایی که وارد میکنن گاهی شما رفتین به او شرکت ها دیدن کردین؟ دا لومړی ځل دی چې دی موږ ته دغه ډاکټر صاحب یو ډېره ښه خبره کوي چې ما د شرکت سره وړې وه. تاسو شاهدان یاست چې تېر ځله موږ په یو درملتون کې دوا پیدا کړله او نه یې منل. شخصا نه یم د پروش راشوی ځکه د دوی و هغه ترمیان دا کم ارتباطات چې دا خرابېږي، او دا زه ټول تواضع وایم چې زه یم پر دې وظیفه باندې، کوم زموږ امرین دي پر دې وظیفه باندې، دا شیان موږ بندوو. دا د انسان د ژوند سره یو لوبې دي کول. یعنی از این بابت میرین همو شرکت ها را هم چک میکنین حتما؟ بله هغه شرکتان چک کوو، هغه سره ټول بیلان غواړو. که چیرې شرکت والا حاضر نسو او دی هغه ته حاضر نه کوي یا موږ اول خپل ورځو، که چیرې هغه انکار وکړي چې ما پر ده نه ده خرڅه کړې، دی به په ثبوت رسوي او دی زه پوهېږم دی حتما یې رانیول سلا به پیدا کیږي آخری پوری. تشکر. شما دوستا ما را در ادامه همراه باشید.
هموطنان عزیز تشکر از اینکه بیننده گزارش ما بودین. حجیر صاحب تشکر از شما همچنان. در کوتاه اگر پلانای آینده را بگوین بر ما. خب در مجموع هدف از نظارت همی هستند که تا تمام مارکت های دوایی افغانستان اصلاح شوند، چون مثل در تصویر دیدین متاسفانه چون در گذشته بیشتر از 75% دوا به شکل قاچاق داخل کشور میشد و یک سالی که داره تازه مستقل شدن. ما کوشش کردیم که از راه های مختلف تا اینکه جلو ادویه قاچاق بگیریم تا جای موفق بودیم و اخیراً طرز العمل مبارزه با قاچاق به رهبری اداره دوا و غذای افغانستان چند وزارت و چند ارگان دیگه هم اونا داخل هستند. ما زیر کار است انشالله آماده خواهد شد و امیدوار هستم شروعش از اینجا کردیم. امیدوار هستم که در سالهای پیش روی ما شاهد از این باشیم که این دواهایی که غیر قانونی هستند، دواهایی که بی کیفیت هستند، ما حدشان بیخی به صفر برسانیم. تشکر از شما جناب حجیر صاحب. بخیر باشین، زنده باشین. رئیس صاحب تشکر بسیار زیاد از شما. پیام شما به مردم، به کسان، به ویژه به کسانی که ادویه فروشی دارن چی هست پیامتون؟ ما ټول اکثره ځایونو چې موږ ورته تقریبا په 100 کې 80% ټول همدا مسلک ډاکټران دي، په دې باندې پوه دي، په توانو باندې پوه دي، خپله وایي چې دا تاوان لري، د کینسر سبب کېږي، د کولسر سبب کېږي، ټوله پوهېږي، خو بیا هم دا کار کوي چې هر ورځ موږ ته راسو وایي پاینده کې نه کوم. تقریبا زما 3-4 میاشتې پر دې ریاست پراس ولې ماته عمومي رئیس وایي، ټوله وایي کمیټه وایي چې دا شیان راټول کړه. هر ځای ته چې موږ ورسو شرکت والا ته چې ورسو اخر موږ ګمرک ته درېږي، اخر موږ خارج ته درېږي. او د خانو والا وایي چې موږ ته امدوپروشان راکوي. امدوپروشان چې راسو تاسې اوس یې وینئ، تاسې ورته وګورئ بیخي ځایېږي نه، دومره ډېره راوړېږي. او په دواخانه کې 1-2 پاکټانې. ما ټولو ته همدا پیغام دی چې تاسې د افغانستان د غذا او دوا راسئ کښېنئ، هغه سرچ کړئ، د ځان سره فکر وکړئ، یو عقیدوي کار وکړئ. ډاکټر بې حسابه به کتاب دغه چې وایي چې بې حسابه کتاب اویا زره عالمان دوزخ ته ځي، ډاکټر پکې شامل دی. او که دوی صفا کار وکړي همدغه عبادت بس، همدغه نیکي بس دی. ما ټول ته چې قانوني دوا وي، دغه جنسي و غیر چې انسان وجود ته تاوان رسوي، ولا هر څوک پوهېږي، مګر صرف پیسو ته ګوري. ما دا پیغام دی، دا شیان مه راوړي نور ملک ته. بس ته امارات راغلی دی، ټول مې کنټرولوي، درپسې ګرځي، پیدا کوي مې، دا څه ورته وګوري تاسې دغه دواګانې. خپله ډاکټر صاحب دا قناعت کوي چې بالکل دا غیر مجاز ده، تاوان نه لري، سرټیفیکټونه یې زیات دي، مګر بیا هم خرڅوي. زنده باشین، خیر ببینین. تشکر از شما همچنان جناب دکتر صاحب. هموطنان عزیز، یک جهان سپاس از اینکه تا این دم بیننده گزارش ما بودین. ما امروز در شهر کابل در منطقه هتل پروان طرف سمت خیرخانه میشه یا همچنان نزدیک به لب جهر خیرخانه برشون بگویم آمدیم. تعداد زیادی از دکان‌های یا دواخانه هایی بود که دوای غیر مجاز را به فروش میرساندن و توسط کمیته کنترل ادویه و غذا کنترل شد. شما همچنان دیدین، تمام حرفا و صحبت ها را شنیدین و تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش ما بودین. تا گزارش های بعد، خداوند یار و مددگارتان.